ښه بای داسې کار وکړه نه چې تاسو ته زه یو کیسې کوم. پخوا په زمانه کې یو درې ملنګان وو، نو هغوی داسې ناست وو، یو محفل یې جوړ کړی وو، درې واړه به یو ځای ته راغونډېدل، یا درې یا څلور هر څه چې وو، خو دا ملنګان به دغه ځای ته راغونډېدل، دوی به یو ځای ناست وو. یو ورځ وه په دې کې یو مشر ملنګ و، هغه ویل چې بای داسې کار دی چې هر ملنګ به خپله کیسې کوي چې بای دی په څه باندې ملنګ شوی دی، لکه ملنګۍ ته خو سړی پرې راځي که نه، نو چې دا دی وایي چې بای دی په څه شي باندې ملنګ شوی دی، دی به خپله کیسه کوي. نو اول ملنګ ته یې ویل چې بای ته به خپله کیسه کوي، مشر ملنګ ته یې ویل چې ته به کیسه کوې، نو هغه ویل چې به ټیک شوه. نو هغه ورته ویل چې بای زه د بادشاه زوی وم او باچایۍ کې به اوسېدلم او ښه سرسار وم، مونږ شپږ وروڼو، زه د ټولو کشر وم په هغې کې، او هغوی به ښکار مار کوه، زه به ښکار له نه تلم، زه به چې کوم دی نو ناست وم پلار سره به ومه. یو ورځ وه دې وروڼو زما وویلي پنځو چې بای هر څه چې دي خو ته به مونږ سره ځې ښکار له. زه هغوی سره لاړم بای ښکار له، چې ښکار هغوی کو لګیا وو، ښکار مار هم وکړو، وګرځېدلو. په مونږ باندې ناوخته شو، په ځنګل کې په مونږ باندې ډېره زیاته ناوخته شو، تیاره راغله او ځنګل هم ډېر لوی ځنګل و، لار ګذر پکې نه معلومېدله. څه ګورو چې نه ګورو، یو ځای کې یو رڼا ښکارېدله، ډېره لرې رڼا وه. بای زما دې وروڼو وویل چې بای دغه رڼا چې هر ځای کې دغې رڼا پسې ځئ. بای چې مونږ هغه رڼا پسې لاړلو، نو هلته ډېر ښکلی محل و، او شپږ چې وره موټه کړو هغې کې شپږ جینکۍ وې، هغوی راووتلې او مونږ هم شپږ کسان وو. بای هر یو کس وویل چې هغوی مونږ ورته چې اوس به مونږ ناوخته دی، اوس کار له راغلو، لار ګذر راته هم نه معلومه و، ډېر ناوخته دی او تږي شوي وو، اوبه به وڅښو، دلته به پاتې شو. بیا هغوی ویل چې بلکل صحیح ده، خو زمونږ یو شرط دی. دی مونږ چې څه شرط دی؟ وایي چې زمونږ دا اصول دی چې مونږ سره دلته څه کوم ځای میلمه راشي، نو هغه که څلور کسان نو څلور واړه یوې خور سره زمونږ یو کس ملاست په کمره کې، او که پنځه کسان یو، تاسو خو له خیره سره شپږ کسان یې او مونږ هم شپږ یو. نو زمونږ دا مطالبه ده چې هر یوې خور سره به یو کس په کمره کې سملي. وی مونږ ویل چې بلکل تیار دي، بس سم به نو څه به کوو، اوس مجبوري ده. وی مشر ورور زمونږ مشرې جینۍ سره سملاست، بیا هغې پسې دویم چې و هغه دویم ورور زما هغې سره سملاست. مړه خو سر به دې څه خو کوم، خو وایي زه کشر وم، وایي د هغې کشرې خور سره سملاستم په کمره کې. وایي زه ډېر ښایسته وم او ډېر ښکلې وم، شهزاده وم، وایي زه چې هغې سره سملاستم او کټ کې ناست یم، نو زه خو ستړی شوم، په پیله ځل باندې ښکار له راوتی وم، نو زه خو ډېر ستړی وم، ځکه چې ما خو چې ښکار نه و کړی، منډې تللی وم، نور وروڼه خو مې عادت وو. وایي زه سم د ټسه چې کوم دی نو بس چې کټ کې سملاستم، نو بایي سترګې مې ورړلې. وایي زه اوس درېیمه شپه ده، وایي دا جینۍ چې ده دا نېغه ناسته ده. زه چې راویښ شوم ما وکتل داسې شپه کې وي دا نېغه ناسته ده. وایي ما ورته وویل چې ته ولې نه سمبلې؟ وایي ما ته یې وویل چې یاره زه تا ته نه شم ویلی، او که ویم نو بیا ما به دا خویندې پرېنږدي. وایي خیر ما ورته چې ما په پته پوهه کړه که نه. ما ته یې وویل چې زما دا خویندې چې دا بلاګانې دي او دوی په دغه حساب باندې تا به دروازې خوري، او دا شپږ وروڼه چې دي به اوس د شپې لالئ، ستا دا پنځه وروڼه دا به دوی اوس هر یو کس په خپله کمره کې ستا یو وروره لالئ، سهار ته وخت نږدې کېږي او بیا به یې خوري پرېږدي یې نه. دا بلاګانې دي، او زه وایم که چېرې تاسو وڅې شئ دا وروڼه دې په طریقه وباسه. یو خبره درته کوم چې زما دا خویندې به که کله هم تاسو دوی را لاندې کړی یا فرض کړو تاسو چې ووځئ، دوی به تاسو ته اوازونه کوي چې دا راته ووایه چې تاسو څنګه پوه شوئ، نو ما به ورته نه ښایئ. او که چېرې تاسو ته زه وښولم نو دا خویندې به په هغه ځای باندې ما لالي او ما به خوري. دا وعده به را سره کوي. ما ورته چې بلکل زما را سره دا وعده ده. وایي زه رالم، ما زر هغه وروڼو ته ورونه وټکول، بیا هغوی راپاڅېدل، بیا ما ورته پوه کړه چې به هېڅ شا ویښتې وباسي، او دغسې کیسه ده. بیا هغوی وایي چې ښه. وایي موږ په آسونو را سواره شو، په خپلو آسونو باندې آسونه هم په مخه را واخیستل، او لار راته هم هغې سمه کړه چې په دې طرف به وځئ، په دې طرفه سیند دی او په سیند به ورګډېږئ، په دغه یو سیند به ترې بچ کېږئ. وي بایي مونږ
مخکې وو دا بلاګانې راپسې چې دي پوه شوې موږ له به آوازونه راکول چې دا راته ووایه چې تاسو څنګه پوه شوې وی خیر موږ ورته حال نه وی موږ پاسون روان وو ما وروڼو ته وویل چې غږ به نه کوئ خو وی مخې ته چې څنګه هغه سیند راغی د اوبو هغه نه وي موږ آسونه په وی دې خو ما ته ویل چې په سیند به پچ کېږي په سیند به پورې وځئ وی موږ آسونه په سیند باندې ور واچولو وی د هغې یو خور وه چې ډېره زیاته تیزه وه وی هغې نور څه ونه کړو خو د سیند په غاړه زما د ورور د اس لکۍ راټینګه کړه وی چې لکۍ راټینګه کړه د اوبو منځ ته شوه وی هغې جینۍ دومره هوښیارتیا وکړه چې زما د ورور له داسې اواز ورکړه چې لکه دا خبره یې کوله خور ته خو لکه زما ورور ته یې وروله چېرته دې داسې کار وکړي نو کار به شي وی خور له اواز ورکړه چې خورې تا خو د اس لکۍ نیسلې ده خو دا سړی ډېر هوښیار دی چې د اس لکۍ ووهي څه به په اوبو کې پرېوځي نو دا خبره دې وکړه خور ته وویرول هغه ته وی بس هغه چې دې ته سوچ وکړو نو بس یک دم یې د اس لکۍ ووهله او جینۍ د سمندر په منځ کې پاتې شوه اوبو ووړه موږ پورې راووتلو وی دې نور اواز وکړو چې دا خو لاړی تاسو خو هسې هم لاړه دی بچ شوی او یو خور هم راله مړه کړه خو دا راته ووایه چې تاسو څنګه پوه شئ چې دا بلاګانې دي یا دا سړي خوري دي دا خو راته ووایه که نه وایي زه دا خپلو وروڼو په خپو کې ډېر زیات پرېوتلم او زاري منت مې ورته وکړه خو وی بای هغې زما خبره ونه منله او هغې له اواز ورکړ چې دا ښه وه چې ستاسو د کشرې خور موږ ته الوې وی هغې زما په وړاندې باندې هغه جینۍ راونیسله او حلاله یې کړه نو ما وی چې تر کومې پورې زه ژوندی یم زه به دې جینۍ ته ملامته یم بې وادې به یم بس ما هغه خپلو وروڼو ته وویل چې ستاسو خپله لاره او زما خپله لاره د هغه ځای نه مې لار جدا کړه زه ملنګ شم د ده کیسه خو ختمه شوه زه یې په دې ملنګۍ ته راووتلم بیا دې دویم ته وی چې ښه ته څنګه ته خپله کیسه کوه ته څنګه ملنګ شوې زه ورته وی چې یاره زه خو غل وم او غلاګانې به مې کولې او بس ډاکو وم بس کله یو خوا او کله بل خوا وی یو ورځ ونه یو ورځ وه وی چې کوم دی نه وي د باچا هاوس ته لړمه د لامبلو کوم ځای و وی هغې کې د سرو دغه لګېدلي زه هغې پسې تللی وم چې زه به دا سره راپټوم وی هلته کې جینکۍ رالې وی 100 جینکۍ وې وی په هغې کې چې کوم دی نو دا یو پکې د باچا لور وه یو پکې د باچا ښځه وه او دا نور ورسره سویلۍ وې خو وی دغه 100 جینکو کې دا 50 سړي او 50 ښځې وې وی بهیي هغې چې ما ولیدل نو هغې چې جامې ویستې نو بهیي یوې وی جینۍ سره په اوبو کې چې کوم دی نو وی مستۍ شروع کړې وی زه حیران شوم چې بهیي دا داسې دي وی زه رالمه وی بهیي باچا ته مې کیسه وکړه چېرې دغسې کیسه ده وی هغې وی چې دا دې دروغ وایي وی ما ورته وی چې دې کې 50 ښځې دي او که خپله بېعزتي غواړي نو زموږ به یې وګورو او که بېعزتي نه غواړي نو سړي یې تیا خوا شي او ښځه یې دې خوا شي بس هغې په دې پوه شو چې بس دا خو زموږ بېعزتي کېږي لکه جینۍ به پکې هم کتې شي هلک به پکې هم کتې شي بس په خپل سم یې هلکان عدل بدل شو وی بهیي باچا خو مې هلته کې د دغه نه خلاص کړ د ښځې نه او د لور نه وی زه بیا رالم وی بهیي وي ډېر دغه شوی وم وي ما وی چې داسې کار وکړه چې راشه بس ځنګل ته لاړ شه خو دا خو ډېر ظلم دی او دغه دی پرې دې سوچ کوم او دې سوچ کې راغلم چې بس دا غلاګانې بس کوم وی زه ځنګل ته روان شوم مقبره وایي زموږ ډېره غټه مقبره وایي زه هغې ته لړم چې هغې ته لړم په هغې کې یو ښځه ده او بهیي قبر ته جاړي تازه مړه شوه بس هغه قبر ته جاړي ناسته ده وی زه ورته کېناستم چې بهیي لکه دا خو چې دا په دې توره شپه کې څه کوي او ناسته ده قبر ته جاړي او وی دا زه لا په دې سوچ کې ناست یم او سوچ کوم چې لکه دا څنګه دي څنګه چل دی داسې خلک هم په دنیا کې شته دی او وایي دا سوچونه کوم وایي په دې کې هغه مقبرې ته دغه را ننوته باچا وزیر را ننوته چې راغې ویې کتل نو بهیي اوس دا ښځه ناسته ده وی دې ته وایي چې څه کوې
وایي دا ورته چې دا زما خاوند دی زما سره واده کړې وه چې کله زه مړ شم نو ما ته به 40 شپې ناست دی او که څه مخکې مړه شو نو زه به 40 شپې ناست یم زما خاوند مړ شو زه اوس هغه وصیت پوره کوم ناست یم ورته 40 شپې دا زما ډېر ښه خاوند و وزیر ورته وایي چې دی کله مړ دی وایي زه خو نن دویمه ورځ ده که نن لومبۍ ورځ ده چې مړ دی وایي ښه وایي داسې کار دی وایي تا ته کمکړی چې مړو د ژوندو نه کېږي وایي ته بس د ده نه خلاصه شوې زما ښځه شو زه باچا وزیر یم او بس ما سره به ښه خوشحالۍ به وي او ښه دغه به وي ښځې ورته چې بس ټیک ده وایي دې ورته ښه وکړو وایي دغه ټایم کې ورته د وزیر ووایي چې بهید تا خو زما ستا خو به کور سم شي خو زه په بله خبره کې راننوتی یم زما نه غل تښتېدلی دی مونږ غل نیسلی او باچا ما ته حواله کړو زما نه تښتېدلی دی زه په دې دغه کې راووتم په دې چکر کې چې یاره که دې موږ به چا تازه مړی راوړي نو زه به هغه راوباسم او بس باچا ته به پېښ کړم چې باچا بس دغه غلو بس ما تښتېدم بس ما مړ کړ پلانکي ځای کې پروت دی نو هغه وایي چې بس داسې مړی خو بل نشته زما دا خاوند دی نو یې ښځې ورته وویل بس دې به راوباسو وایي چې خاوند یې له راویسته وی غل تندي له ټس وزیر تندي له ټس ورکړه چې اوهو زما نه چې کوم غل تښتېد هغه ږیره نه وه او ستا د خاوند خو لویه لویه ږیره ده بیا ښځه ورته ورخېده چې ږیره به دلته اوس په موټو لرې کړمه وی بهي هغه ږیره ځینې لرې کړه په موټو موټو چې ویسته ورته اوس ږیره شته وی بس ټیک شوه وی یاره وایي چې دې مړی واغسته او وړی یې باد چلی دغه ځای پې ما آواز وکړو چې ستاسو نر ښځې وغیم ودرېږئ وی بهي دې مړی وغورځوه ښځې د وزیر باګ اختیار کړه وتښتېدل هغه مړی مې بیا راوړه قبر کې مې کېښوده ای به د دنیا د کارونه مې مړه تور شوې زه خو په دغه وجه ملنګ شوم بهي چې کوم دی نو دی خو په دغه کې